السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس العاشر لسم درس عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. درس نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک زموږ پاڼه لایک او فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ. دینه مخکې چې درس شروع کړو تاسو نه هیله کوم چې درس حتما دوستانو سره په ګروپونو کې فیسبوک کې ګروپونو کې شیر کړئ او دې درس کې مو تاسو ته اول پاڼه کې تاسو ته یو دنده کورنۍ دنده درکوم چې تاسو باید د دې کلماتو معنا پیدا کړئ. البته کوم عربي استاد پیژنئ یا د مسجد کوم عالم وي تاسو ته د دې معنا درکولی شي او دا د دې په خاطر در کوم چې دا تاسو ته ګټه درکړي. فیسبوک کې موږ درس ورکو دا د دې لپاره نه چې مثلا مقصد ویډیو ډکې کو او ریکارډ کو او بس نه، دا تاسو د دې لپاره موږ جوړو چې تاسو عربي یاد کړئ. ان شاء الله آینده کې موږ داسې پروګرامونه پلان کې لرو چې الله دې وکړي ان شاء الله چې موږ به ان شاء الله هیله لرو چې تاسو وکولای شئ عربي عملا خبرې وکړئ شئ. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر لسم درس استمع وأميز. أورم أو ددي تمييز يا فرق کوم. دلته د دې کلمو دا ستاسو کورنۍ دنده ده چې باید د دې کلمو معنا تاسو پیدا کړئ. یو په تا سره شروع کیږي بل په تا سره شروع کیږي. د دې هر یو کلمې معنا فرق کوي. طرف، طرف، تابه دا په تا ده، تابه، طابه دا به دویم تابه، توبه نخسته ماضی ده، توبه ماضی ده، تابه توبه وکړه، طابه، تین، طین، امتار، امطار، بت، بط، بط، بطقه. د دې نورو کلمو معنا هیله کوم تاسو پیدا کړئ او کومنټ کې ولیکئ چې د دې هر یو کلمه معنا یې څه ده او کومنټ کې وکړئ. نو دا ستاسو کورنۍ دنده سوه. بل رازو الاحرف ثا، ذال، ضاد، ظا. ثا، ثا اول کې داسې په دې شکل لیکل کیږي. ثا شروعي چې ابتدا کې راشي په داسې اندازه حساب لیکل کیږي. ثوب، ثوب. مثمر، مثمر. دلته ګوره سا ما بین کې راغلی او په دې شکل باندې لیکل کیږي. سا کا اول کې راسي اول کې داسې لیکل کیږي که ما بین کې مثلا دویم حرف یا دریم راسي نو په دې شکل لیکل کیږي. دا هغه چا لپاره ده چې څوک په لیکلو نه پوهیږي. مثمر میوه‌داره. مثلث، مثلث او چې په آخر کې راځي په دې شکل باندې لیکل کیږي. مثلث. ذال، ذال، ذیل، ذیل لکۍ ته ویل کیږي. اذن، اذن غوږ، اذن غوږ. قنفذ، قنفذ دا دې حیوان ته ویل کیږي. د دې نوم ماته نه راځي، البته تاسو یې که یاد لرئ نو هیله کوم کومنټ کې ولیکئ په پښتو کې چې پښتو کې دې ته څه ویل کیږي. درس، بل درس، درس دا د غاښ مکمل غاښ ته سن ویل کیږي خو درس دغه شکل کې چې ګورئ دې ته درس ویل کیږي. بيضة، بيضة هګۍ، بيضة هګۍ. د دې کلماتو نه صرف دا نه ده چې تاسو باید کلمې او معنا سره یاد کړئ، نه دې کې تاسو ته وایي چې ضاد اول کې په دې شکل باندې لیکل کیږي، مابین کې کراسي په دې شکل باندې او که آخر کې راشي په دې شکل. د دې څوک چې نه پوهیږي تاسو کې په لیکلو نو هیله کوم دغه نه مرسته واخلئ او تاسو دې سره کولی شئ چې تاسو لیکل وکړئ. بيضة هګۍ، بيض ګوره هګۍ. او تاسو ته یو کورنۍ دنده در کوم د کوم عالم نه پوښتنه وکړئ چې په صرف نحو پوهیږي. دلته بيضة او بيض مابین کې فرق چې ده، دام هګۍ ته ویل کیږي او بيض دام هګۍ ته ویل کیږي. د دې فرق تاسو کومنټ کې ولیکئ، که څوک پوهیږي بیا هم کومنټ کې ولیکئ، که نه پوهیږئ پوښتنه وکړئ. بل ظا، ظا ظروف
ظروف ضا اول کې راغلی دا په دې شکل باندې لیکل کېږي ظروف. نظاره نظاره ضا مابین کې راغلی په دې اندازه لیکل کېږي. يحفظ يحفظ ضا اخره کې راغلی. دې کې حروف صرف فی الحال هغه ده کلمات سره دومره هغه مکوي صرف تاسو دومره یاد کړئ څوک چې نه پوهیږي لیکلو باندې چې دا حروف شکل کوم څه لیکل کېږي وروسته بیا معناګانې جملې ډېرې راځي ان شاء الله چې ضا اوله کې څنګه لیکل کېږي مابین کې څنګه لیکل کېږي او اخره کې څنګه لیکل کېږي. صحیح شو. ظروف نظاره يحفظ. الأحرف ثا ذال ضاد ظا مع الصوائت القصيرة والطويلة. لند اوازونه او اوږده اوازونه سره منګه تیر درسونو کې دا ویلي ول د نورو حروفو دې کې د دې حروف وایو. ثا منګه پښتو کې اوس مثلا ثا در ثا دا ثا در ثي ثا پثو ثا ثي ثو وایو. صحیح ده کنه. فتحه کسره ضمه. بیا که اوږده اواز سره طویل اواز سره ثا ثي ثو ثا ثي ثو. او مثال کې ثم ثم ثوم ثوم. ذال ذا ذي ذو. که اوږدی ذا ذي ذو. مثال ذيل ذيل. لذيذ ګور ذال یا دلته راغلی منګه ذي وایو لذيذ لذيذ. ضاد ضا ضي دو اوږده آواز سره ضا ضي ضو 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 رڼا. ضابط ضابط. ضا ضا ذي ذو اوږده آواز سره ضا ضي ذو. ظرف ظرف. ظاهر ظاهر. أقرأ ولم. مثلث مثلث. ثوب ثوب. أخذ أخذ واخست أخذ واخسته. په دې معنا نه چې دکان د سودا واخستله مثلا سودا اخیستی ده شرای کړی ده اخیستلو ته یو شی یو جینه راجیږي وای اخیسته یعنی اخذ. ظروف ظروف دا مخکې مو کتل هغه پاکټون ته ویل کېږي. بيض بيض. بدر بدر. ثابت ثابت. نو دا زمونږ نننی درس و هیله کوم چې کورنۍ دنده تاسو کومنټ کې ولیکئ چې د هغه کلمو معنا څه ده. نو تاسو نه هیله کوم چې دا درس څه مشکل وي نو موږ ته بیا هم کومنټ کولی شئ. که څه پیشنهاد یا انتقاد لرئ بیا هم کومنټ کولی شئ. او درس حتما لایک کوئ او کني کوئ ستاسو خوښه خو شیر یې کوئ فیسبوک ګروپونو کې. نو یوټیوب کې زموږ چینل یاد مو باسئ چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او دا د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک کې صرف دا پاڼه شیر کوئ. نور ډیره مننه. نو الله دې تاسو ته اجر درکړي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.